د پښتو سندرو وتلې او نومیالۍ سندرغاړې نازیه اقبال په هکله پټ رازونه او حقیقتونه. نازیه اقبال: پاکستان مې افغان خاوند ته شناختي کارت ورنه کړ، نو ځکه مې پرېښوده. او همدارنګه ځینې نور مسایل چې نازیه اقبال پرده ترې پورته کړې. ملګرو، که چیرې غواړئ چې همدارنګه له هرې تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د پښتو ژبې نوموتې سندرغاړې نازیه اقبال وایي چې خاوند جاوید فضا یې افغان دی او څو ځل یې پاکستاني حکومت ته خواست ورکړ چې هغه ته پاکستانی هویت یا شناختي کارت ورکړي، خو پاکستان شناختي کارت ورنه کړ، نو ځکه یې پاکستان پرېښود او لندن ته لاړه. نوموړی د BBC پښتو سره په یو مرکه کې وایي په پاکستان کې هنرمندانو ته هیڅ امنیت نشته دی. دغلته ځینې خلک چې ځانونو ته بدماشان وایي په نیمه شپه هنرمندانو ته وایي چې راشئ او موږ ته پروګرام وکړئ، که کوم هنرمند ور نشي نو بیا یې وژني. هغه وایي چې په پاکستان کې هنرمندان په ناامنۍ کې ژوند کوي او هره ورځ د مرګ له خطر سره مخ دي. همداراز د ماشومانو ژوند هم خوندي نه و او خاوند به یې هره اونۍ تورخم ته تللو او په پاسپورټ به یې ټاپه لګوله. همداراز نورې ستونزې وې چې هغه یې ته مجبوره کړه چې پاکستان پرېږدي. نوموړی زیاتوي چې دلته انګلستان خلک ډېر ښه دي، که څه هم موږ څوک نه پیژني خو د انسانانو قدر کوي. دوی په دې پوه شول چې زموږ ژوند ته په پاکستان کې خطر دی، نو زموږ یې ډېر قدر وکړ. په 2.5 کالو کې موږ ته کاغذونه راکړل او دلته مو اوس ژوند ښه دی. هغه وایي چې په لندن کې ځان ډېر خوندي ګڼم، ماشومان مې هم خوندي دي، ځکه په پاکستان کې مې ماشومان ښوونځی هم نشو ویلی. هلته یې ترې د پلار شناختي کارت غوښته او موږ څو ځله له حکومت غوښتنه وکړه چې زما خاوند ته شناختي کارت ورکړي، خو حکومت راته وویل چې موږ افغانانو ته شناختي کارتونه نشو ورکولی. هغه وایي چې له پاکستاني حکومت مې ګیله دا ده چې ما خو د هنر ډېر زیات خدمت وکړ، له تیرو 24 کالو راهیسې د هنر خدمت کومه، نو دومره حق مې کېده چې زما خاوند ته یې شناختي ورکړی وای او همداراز زما امنیت یې خوندي کړی وای. نازیه اقبال وایي چې له جاوید فضا سره یې د واده 15 کاله وشو. همداراز هغه له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. ډېر ماشوم و چې کورنۍ یې پاکستان ته راغلی وه او دومره عمر یې دلته تیر کړ، خو بیا هم پاکستان شناختي کارت ورنه کړ. نازیه اقبال وایي چې په پاکستان کې زما د هنر قدر چا ونه کړ، خو دلته په لندن کې په څو ورځو کې زما ډېر قدر وشو. هغه وایي کوم خلک چې موږ ته وایي چې تاسې سندرې مه وایئ، هم هغوی زموږ سندرو ته نڅاوې کوي. دغه خلک دې خپل فکرونه بدل کړي.